past perfect tense. کله چې موږ د داسې کارونو په باره کې خبرې کوو چې په تیر شوي وخت کې مکمل شوي وي. مثلا هغه مونځ کړی و، هغه بازار ته تللی و، هغه تلاوت کړی و. اوس د دې پہچان هیډ به مونږه د یو څیز هغه څیز په باره کې استعمالوو چې کوم په تیر شوي وخت کې، لکه یو کس سره په تیر شوي وخت کې موبایل و، او هیو به مونږ او هیز به کله استعمالوو لکه په اوس وخت کې څه موبایل دی بیا مونږ هیو او یا هیز استعمالوو، او هیز په تیر شوي وخت کې څه موبایل و. I have brought the vegetable. ما سبزی راوړې ده. دا present perfect tense دی که دا past perfect tense دی؟ دا present perfect tense دی. ما سبزی راوړې ده. اوس که موږ داسې وو چې ما سبزی راوړې وه، I had brought the vegetable. ما سبزی راوړې وه. صرف have او had بدلون دی، پکې چینج دی بس. اوس بله جمله ده، هغه خپل کار ختم کړی دی. He has finished the work. هغه خپل کار ختم کړی په موجوده وخت کې. هغه اوس که موږ داسې وو چې هغه خپل کار ختم کړی وو، He had finished the work. هغه خپل کار ختم کړی وو. صرف په هیز او په هیډ کې بدلون. هیز به موجوده وخت کې در سره څه وي هغه دپاره به استعمالې، او هیډ په تیر شوي وخت کې در سره څه وو که تاسو او که د بل سره وو صرف هغه لپاره به استعمالې. هیډ کم کار چې په تیر شوي وخت کې مکمل شوی وي هغه لپاره به هیډ استعمالې. کم کار چې په اوس وخت کې ختم شوی وي هغه لپاره به هیب او هیز استعمالې.